د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند اوسنی مشر او ځینې نور غړي نیولي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د اسلام آباد پولیسو نن دوشنبه په دغه ښار کې د تحریک انصاف ګوند اوسنی مشر ګوهر علي او د یاد ګوند ویان حسین رؤف نیولي دي. د راپورونو له مخې د دوشنبې په ورځ د زمري لومړۍ نیټه د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند دفتر کله بند کړی او د دغه ګوند اوسنی مشر ګوهر علي د ګوند ویان رؤف حسین او د یاد ګوند ځینې اسناد یې هم له ځان سره وړي دي. ورته مهال د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپله ایکس پاڼه د دغه ګوند د دفتر هغه ویډیو خپره کړې چې د اسلام آباد لسګونه پولیسو کله بند کړی دی. تحریک انصاف ګوند دوی پر دفتر د اسلام آباد پولیسو د دغه یرغل په غبرګون کې لیکلي یوه ورځ به د اسلام آباد د پولیسو مشر د ګوډاګي حکومت د افسرانو دومره لوی ګروپونه وګماري چې د اصلي مجرمانو مخه ونیسي، نو دا چې د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند وڅاري. همدغه رنګه د یادې پیښې په غبرګون کې د تحریک انصاف ګوند یو وکیل علي بخاري رسنیو ته ویلي دي چې د یاد ګوند د مشر او ویان د نیولو لپاره هیڅ رسمي سند نشته او دوی د قانون خلاف د پولیسو له لوري نیول شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د یو ګوند مشر د په ناقانونه توګه ونیول شي. کوم موضوعیت چې په دې هیواد کې روان دی دا نو اوس څه ډول قانون دی چې د هر چا نیول یې زړه وغواړي هغه دې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر فعالیتونو بندیز ولګاوه.